السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د موبایل کې د بیک بټن په هر ځای باندې کښېږدئ، دوستانو تاسو کولی شئ چې د موبایل د بیک بټن پوزیشن وربدل کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې د بیک بټن سم کار نه کوي او تاسو غواړئ چې د بیک بټن له دې څخه ختم کړئ، بل ځای یې کښېږدئ، نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کمته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، تاسو به په ګو ټو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ګو ټو سیټینګ باندې کلیک وکړئ، کله چې دوستانو تاسو په ګو ټو سیټینګ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به تاسو راسئ انسټال ټي سرویسز باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به د هغه رقم بیک بټن انیویر، نو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه اپشن به دلته تاسو اون کړئ، دلته به دغه تاسو الاو کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو الاو کړئ، اوس تاسو کولی شئ چې د بیک بټن په هر ځای باندې کښېږدئ. اوس که دغه د موبایل د بیک بټن شو، اوس که تاسو غواړئ چې دغه د موبایل په سکرین کې په هر ځای باندې کښېږدئ، هغه تاسو ښوولی شئ. نو ګور دوستانو د هغه رقم که چیرې تاسو په سنګل پریس ایکشن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو بیک بټن ورکوئ، ریسنټ ورکوئ، لاک سکرین ورکوئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له دغه بټن څخه لاک سکرین جوړ کړئ، تاسو په لاک سکرین بټن هم ځینې جوړولی شئ. کله چې بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ستاسو موبایل به لاک کیږي او د هغه رقم سپلیټ سکرین شو. دوستانو دغه ټول اپشنان دلته تاسو په درولی شئ. نو ګور دوستانو زه د بیک بټن ورکوم، د هغه رقم لانګ پریس ایکشن باندې کله چې تاسو تر ډیرو په دغه بټن باندې کلیک ونیسئ، تاسو ته د چیش خلاصیږي. ګور دوستانو زه ورته ماته د هوم خلاصیږي، نو ما په هوم باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم زه له دې څخه وځم. ګور دوستانو کله چې تاسو په دا بیک بټن باندې کلیک کوئ، تاسو له دې څخه وځئ. نو کله چې ګور دوستانو زه راسم د موبایل ګیلري مې خلاصه کړه او د هغه رقم زه په دې باندې تر ډیرو کلیک ونیسم. ګور دوستانو ما تر ډیرو باندې کلیک باندې ونیوئ، ما ته یې ډایرکټ هوم سکرین راواړوئ. نو دوستانو دغه اوس تاسو هر ځای ښوولی شئ. که چیرې ستاسو د موبایل د بیک بټن خراب هم وي، نو په دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې له دغه څخه فایده واخلئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوی ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کنته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.